دوستانو سلامونه. که تاسې په انسټاګرام اکاونټ کې د یو دوست لخوا نه چې هغه تاسو ته پیغامونه استوي یا هم په خپل پوسټونو کې مو لینک کوي یا ټیګ کوي یا منشن کوي، ترڅنګ کې کمنټونه کوي، بې له دې چې تاسې هغه بلاک کوي یا هم انفالو کوي، تاسې یې محدوده کوي یا بندیز پې ولګوئ، تاسې کولی شئ. نو دې هغه سره به کله چې تاسې ریسټریکټ کوئ یا بندیز پې لګوئ، هغه ته به هیڅ معلومات نه کېږي، فقط تاسې به خبر یاستئ. نو هغه تاسې څنګه کولی شئ، تاسې به په انسټاګرام باندې کلیک کوئ. کلیک چې مو وکړه، مثلا اوس دغه اکاونټ دی، زه غواړم چې دا ریسټریکټ کړم، نو کلیک به پې وکړم. هر اکاونټ تاسې غواړئ ریسټریکټ کړئ یا بندیز پې ولګوئ، تاسې به کلیک پې وکړئ. هغه نه وروسته به په درې ټکو باندې چې مو کلیک کړو، بیا به هلته لومړنی اپشن دی ریسټریکټ باندې چې کله تاسې کلیک کړو، نو دا به ریسټریکټ شي، په دې به بندیز ولګېږي. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ چې بې له بلاک کولو یا هم انفالو کولو یو اکاونټ په انسټاګرام کې تاسې محدود کړئ یا پې بندیز ولګوئ. نو دا وه د نن ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي درسره لایک کړئ، که کوم پوښتنه یا نظر لرئ زموږ سره د کمنټ باکس لاره شریک کړئ. که چینل ته نوي یاستئ درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په پاک او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوشحاله اوسئ.